څنګه څنګه دا ګوره دا خو پېژني ودې شکول السلام علیکم سحر په خیر موږ راغلي وو لغمان شریف ته چیرته اوس مکمل شریف شوی دی څنګه مکمل شریف دی مکمل کوم ته کې شریف یې او ان شاء الله تاسو خپل شریف یاستئ ښه داسې تېرېدلو که نه دا د لغمان د هغه ساحه ده باغ مرزا د مرزا د باغ ساحه ده ښه نو دغه یو دانه باغ دلته د سړک تر غاړې و که نه نور خو به نور هم شته ډېر دی کلکوټ دا ورور مې چې دی خالص زما ملګری دی او داسې دی ما مخکې هم ورته ویلی چې رالم په خندا شوم ورته مې ته چل کې چې موږ ته میوې نه پرېږدي بس کاټنونه یې ورته هر ځای کې باغ چې پیدا کړي بس کاټنونه یې ورته نیولي انډیواله ټولې میوې ویسي کوم ځای ته افغانستان ساحه ده بل چې خارج ته نه وړو کابل ته وړو مزار ته لیږو دا راته ووایه چې افغانستان د میوو له اړخه خودکفا دی که نه بیخي مکمل دی مکمل یو وخت کې دغه شو امرود شو هر هغه میوه چې ګاونډ کې کېدله که نه هغه دلته خلکو به یو بل ته غوږ کې ویلې چې دا مه کاروئ دلته نه کېږي اوس ماشاءالله الحمدلله په افغانستان کې هر میوه کېږي هره میوه امرود نه نیولی هم کېږي نتیجه یې ورکړې ښه پرېمانه په لینګا ډډه کې د خلکو کرلي دي دلته لغمان کې لغمان لینګا ډډه کې امونه یې کرلي دي او کړی دی پیوند کړي دي داسې ماشاءالله د پاکستان نه دلته دوه چنده میوه کوي او خوند دی خوند نو بهترین خوند دی اوبه یې خوندور دی نو میوه یې خوندور نه وي او خلک څنګه دي د افغانستان خلک ماشاءالله خلک هم خوندور اوبه هم خوندور هوا هم او میوه هم ټول مکمل خلک نور هم ښه شي ورته که نه وطن دوستي ځان کې پیدا کړي نه ښه دی محبت ځان کې پیدا کړي افغانستان غوندې خلک انشاءالله په یو کشور کې هم نشته که نه دا موږ منو نشته بیخي نشته خو چې لږ اتفاق او اتحاد ځان کې پیدا کړي انشاءالله نور تکړه غیرتي او تعصب له منځه ویوسي ځینې کړی که نه ها نو راغلو خبرې ته په خدای چې هر هغه میوه چې ذهن کې مطابقي که نه زه وایم چې هغه افریقا کې هم کومه میوه کېږي که نه دا به دلته کېږي هم د ځمکې لاندې چې شی کېږي او که ځمکې د پاسه کېږي داسې آب و هوا نه لرو نو لغمان خو مخکې ویل چې ګلپیان دي او بادرنګ دي بل ګلپیان بادرنګ هسې خلک ویلي چې دا ښې میوې دي که نه هر څه شته ګلپیان هم شته هغه هم ترکاري کې راځي ماشاءالله ترکاري کې راځي او میوه ښه پرېمانه میوه لري ګوره ښه دا نه وایي ګوره تاسو چې وګورئ داسې ښکار لکه تاسو به د اوس دا بیکګراونډ ګورئ تاسو ته به داسې ښکاري نو فکر وکړه لکه هغه غوندې چې فوټوشاپ باندې جوړ کړي خو دا پاڼې نشته پاڼې ټولې په ځمکه پرتې دي او ماشاءالله دې وي الله یې د بد سترګو ساتي همدغه نه دی ده کې چې کوم خوند دی په خدای کې هغه کاربیټ والا هغه د ګاونډ چې کوم به د کاټنو کې راتل خسا مردار شکر الحمدلله چې بند شو اوس خو بند دي که بند دي مکمل خدای دې بیخي بند کړي خدای دې بیخي یو دانه دی چې دی تجاران دي د میوو ښه د میوو تجاران دي او دی دا کاروبار کوو نو یو څو پوښتنې یو خو دا چې تاسو به کله مخکې خو به میوه لېږله میوه هم لېږله پاکستان کله به کارټونونه هم ډک شول او موټرو کې به مو بار کړل بیا به دروازه در باندې څنګه بندېده زمونږ میوې نه اوبه روانې ترکاري نه اوبه روانې دروازه به چې کله زمونږ د میوې سیزن به راغی خراب یو بانه به یې ونیو او دروازه به یې بنده کړه داسې څو پیرې شوي چې تا باندې دروازه بنده شوي او تاواني شوی 10 پیرې هم ډېر شوي هغه سیزن کې تاوان سیزن چې همدغه زمونږ د افغانستان سیزن راشي دروازه په موږ بند کړي یو بانه ونیسي ولا دا څنګه چل دی یو بانه ونیسي تاسو خپله شاهدان یاستئ خپله هم لیدلی ده چې زمونږ د میوې نه اوبه روانې دي د ترکاري نه اوبه روانې دي بېرته م راوړی دی کله هم یو سیند کې خطا کړی کله هم دشته کې خطا کړی دی ټول موږ ضایعات شو و چې کله د هغې د سیزن وخت راغی د مالټو سیزن وخت دی راغی اوس نو وزره زارې کوي چې دا لاره خوشې کوي چې دا تاوان ده دغه زمونږ د حال نه څوک خبر نه دي اوس خو چې خوشې نه کړي ښه ده چې خوشې نه کړي بیخي دیوال دی ورته جي کې موږ خوشحاله شو دا به زمونږ تجاران دي راشه حاجي صاحب کله راځه راشه حاجي صاحب هم تجار دی ښه دا به یو لوی خیانت دی د طالبانو موږ سره چې دا دروازه ورته خوشېږي نو خو ان شاء الله مشرانو پرونه ویل چې قوي ضمانت رانه کی نه خوشې کو هغه ضمانت فیصله ده دې خلکو ضمانت د پنجاب خلک دي کنه دوه باندې ضمانت او دا هغه باندې د جبو قول دا یو هغه درېدل نه ده
تیم دردولی لکه چې همدا تجارت کې انګور یې زمونږ خطا کړه راوړو مې سټور ته په 200 روپۍ موږ ته ولیدلي وو په 1.5 روپۍ په 100 روپۍ مې جلال آباد کې خرڅ کړو 900 درته غورځي په 900 درته موږ ته غورځېدلي وو په 1.5 جلال آباد کې خرڅ کړو لغمان ته مې راوړو دا خب شهیدان دي لغمان ته مې راوړو سره 900 پورې انګور خرڅ نو څنګه به انسان زړه وشي دی سره که نه نو الله تعالی دې موږ تاسو خپله په خپلو پښو ودرې الحمدلله هر څه لرو دا دی میوې شته پرون خو مې درته کینوګانو ورښودل که نه چې کله به موږ دی نه مثال کینو دا شی دغه وخت سیزن و نو خوشحاله به و تجاران به هم ورته خوشحاله و چې زه راشي دلته به خرڅ کړو خو الحمدلله هغه دی وم کتل چې کینو افغانستان کې خصوصا لغمان کې کېږي هغه د یو کلن بوټي و چې و هغه تاسو ولیدل بهترینه یو کلن بوټي حاصل کې دي کینو حاصل کې دي امبولوک حاصل کې د امرود هم کوي د امرود هم کې موږ بخي احتیاجت نه لرو چې موږ ته پاکستان نه میوه راشي زمونږ دغه هغه نه ده امبولوک موږ پروز کال عریضه وکړله ریاست ګمرکاتو ته موږ ته به رئیس امر راکړه پخوانی دولت یو مامور و هغه به دا رد کړ چې موږ ویل د پاکستان میوه دې موږ باندې بنده شي امبولوک موږ 3 میاشتې 4 میاشتې غونه افغانستان ته ورکړو د لغمان امبولوک باغونه 4 پیرې ما عریضه وکړه 4 پیرې زموږ عریضه اخر رئیس خپل راغی هلته ورته ویل چې دا ولې داره دی ورته ویل چې دا خو زما د جوړه نه ده دا باید موږ ته لغمان راکړي بیا لغمان ته موږ ته مکتوب راکړه چې دلته مې راوړه دلته ویل چې 3 میاشتې زه غونه افغانستان ته امبولوک ورکوم د امبولوک میوه ورکوم انشاءالله د لغمان دا چې 8% یې زیاتو کړه دا پنجاب دا موږ ته راوړي دی ډاکټر صاحب دا موږ ته پنجاب لیکلي دي دا خلکو دا موږ ته پنجاب لیکلي دي دا څه دی دا دغه یو سپیګونه ککره دي سپی د ګوري خپل دغه شی ده دا ټولې میوې د ونې سرونه ګوري ټول دا دغه وکړه دا پاکستان پنجاب لیکلي دي افغانستان دا بیګاویشته ده نن بیګاویشته دي او هلته یو دان پرو دا دا شی خو دا میوه خوري میوه دغه شی دا څنګه لغمان موږ دغه نه پاتې کیده نو د دې دوا څه نشته د دې دوا دغه د چولو دغه پنجاب بیرته هغه چې بیرته لاړ شي دا پنجاب ته دا پنجاب بي پيلوټ دی دا هغه نه هغه ډرون دې موږ ته لګره او هغه دی دا ډېر غټ نه دی دا خو لا وسم راوړو کې ده دا ډېر غټ دی که نه دا دا خوري ده دا میوه دا سرونه ټول نو دې هغه څه میوه چې نشته نو هغه ویډیو به سره راټوله کړو الله دې تاسو په کاروبار کې برکت واچوي او خدای پاک دې خیر درکړي زیاتمن شي خبرې دي هغه الله مو بل لره موږ خو کته دې خو یو بل ناس ده کنه دا څه دی دا ګوره بیا ګوره لغمان ګوره نشي کولی اوس وختي ما خاپیرک ولیده نو دې لپاره بیا راوستی دی انټي خاپیرک خاپیرک هغه پلار یې ولته ناست دی په هغې باندې چې راشي بیا خیز وهي پسې پرېږدي نه چیغې وهي هغه داریږي دا نو هر باغ ته تاسو نیسئ نه باغ ته نه پیدا کېږي دا مې یو دانه په خواري پیدا کړی دی بیا خو نه سره رقم ډرون چې راوړی ګوره د ډرون په مقابل کې موږ ډرون لرو تورتاو که بیا هسې بل علاج دی نو دا بیا څه خوراک ورته شي دې ته خاص د چرګانو چرګانو ټول سره نه بازار نه راوړو موږ ډرون د پاسه ډرون لرو پاکستان دې دا فکر نه کوي چې ولا موږ ډرون لرو موږ هم ډرون لرو نو ورونو الله دې زموږ ستاسو هېواد له هر اړخه خودکفا کړي او چې چاته احتیاج نشو او زموږ امید او ارزو هیله او تمنا مو دا ده چې افغانستان داسې یو حد ته راشي چې نورو هېوادونو ته دا صادرات ولرو او د دې وارداتو څخه د الله تعالی من خلاص کړو خدای دې وکړي چې هېواد مو یو تولیدي هېواد شي تر څو پورې په اسیا کې ټولو راس کړي بس دغه د ورځې په هیله خدای په اماني سره وکړو الله مو مل ښه وخت السلام علیکم دا ویډیو ستا لپاره ده که چېرته غواړې خپل اولادونو آینده هم دنیوي او هم اخروي سالمه وګوري او دا احساس هم ونه کړي چې د قیامت په ورځ به زه خپل رب ته ملامت اوسم ځکه ما کوشش کړی خپل اولادونه داسې تربیه کړم چې آینده کې زه مسؤل نه اوسم نو انشاءالله دا مسؤلیت موږ په غاړه اخلو دا اوس قرآن کور اکاډمي دغه وټساپ باندې موږ سره اړیکه کې وشه انشاءالله ستا د اولادونو تربیت موږ په داسې طریقه کوو چې فکر وکړې د اولادونه ستا په غېږ کې لوی شوي دي زموږ هدف هم دا دی که زه د نړۍ په هر ګوټ کې زموږ اولادونه وي انشاءالله موږ به تربیت داسې کوو چې تر څو پورې الله وپېژني رسول وپېژني او خپل دین او مذهب او حتی خپل فرهنګ
حتی خپل د مور پلار حقوق، د خور حقوق، د مشرانو د کشرانو دا ټول به داسې ورته موږ ښیو چې تر څو پورې څوک احساس هم ونه کړي چې زما اولاد په اسلامي یا په غیر اسلامي ټولنه کې لوی شوی دی. همدا اوس د دغه ستر مسؤلیت څخه ځان خلاص کړه، په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شه. انشاءالله اولاد به داسې روزو چې خپله به احساس هم نه کوي چې دا زما په غېږ کې لوی شوی دی او که په غیر اسلامي ټولنه کې لوی شوی. همدا اوس زما دا ویډیو کوئ چې نورو دوستان سره هم شریکه کړئ. والسلام علیکم ورحمت الله.